یو شعر ډالۍ کوم پکه دې وښیږي بیا به پاسې په حوصله ښویېدو له مه ورکوه د پاسېدلو هنر مې زده که اول ځان لیدو له مه دنیا پرستا زما کرس کرس خندا دی رکړه میانا دا دی افسر افغان صاحب ته ډالۍ وي ځکه چې دا ټپه هغو ته ما ځکه ډالۍ کړه چې لکه اوس دا ناڅاپي مشاعرې او د شپې د نوي شپې سندرې خوند کړي دا هر څه ستا نه پاتې دي دا اوس مونږ ته پرېږده زما د سا وکړو چې لاړې پله بجاړې ما بغواړې نه بیانا ملګرو دا وخت روان شو دیر ته د عبدالملنګ د کتاب مخکتنه ده نو هغې له روان یو ارمان نه سره دی حقدار سره دی هغه کتابونو پسې ورغلی دی دا دی اوس به راشي نو بس په لاره چې څومره هم ملاقاتونه دي څومره هم نظارې دي د دیر ښکلاګانې دي هغه به تاسو سره شریکو په دې ولاګ کې او زموږ سره اوسئ ډېره مننه بس یاره دلته کې ذایقه محل رسټورنټ ته راغلي وو په دې مرګره کې او دا خوا کې سره څوک نه تا پېژنې ثناءالله پکچر باسه ورته وایه که نه یو من سر خو زما چې چټۍ زمانه خو زما لکه پرون ما به فیسبوک چې شیر کړو ته یو سړی غلی وایي ثناءالله پکچر هغه چا نه شیر کړی بیا دغه جوړ کړی دی څوک دی بني ولا کې کتس غلی او برز غلی او ثناءالله هغه چې صدې دی غلی کنه تاسو په کې څه وایي ورته بسم الله الرحمن الرحیم ډېر زیاته مننه یو ځل بیا تاسو موږ دیر خاورې ته ویلکم او تاسو او لالا شوم ارمان سراج تاسو په هم باندې ملګري الله دغه شبازانه د موږ دیر ته راوله او موږ تاسو هر کله ویلکم وایو او ان شاء الله چې هر تاسو راځي ان شاء الله موږ تاسو سره کوم دیر په خاوره تاسو موږ او راځي تاسو موږ هټل ته اویلیبل کوو موږ هر ځای کې تاسو موږ حاضر کو ان شاء الله او موږ تاسو ډېر زیات انتهایی خوشحالي کو به خاص کر چې کوم دینو ارمان باندې ډېر زیات خوشحالي کو چې دا ډېر زیات وران سره یو موږ ته بیا هم چې موږ دیر تر غلی ته مرګري ته خصوصا اولنۍ مېلمستیا مو ثناءالله سره شوې ده ډېر مینهناک او خوږ انسان دی موږ ډېر زیات مین دی ډېره زیاته مننه کوو الله دې راته ژوندی لري السلام علیکم پرون نابل پرون می 5000 روپۍ سیرلې راغستې دی د دیالک او زه دا وایم کنه چې تاسو د سوات نه ملمانه راغلی او دې مرګري دې زالالو ما په ایمان تاسو موږ سره ایثار شي بیا به راځو خبره واورئ چې ومنئ تاسو لړنه ته ډېره مننه خوشحاله شئ بس تاسو مینه ده تاسو کور کیا من دې مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو تاسو په امرودي کې پیسې ګټئ موږ په زمرد کې او چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږې ګرانه زه به د چړو په څوکو درشم او ته چې ما پخلا کوې څومره مزه کړي کله کله درنه زه کمپرول شم مینهوالو دا وخت د میدان په پوس کې ولاړ یو او په مخ کې مو نه پرېږدي چې تاسو انټري نه ده کړې اوس ګورو ساره روان دی څه چل مل به کوو او وزګاري به بیا به زه حساب
حساب ای څنګه راورسېدې بس بازار ته انټر کیږو بس دا زموږ ارمان نه خو یاره بس پولیسانو ور پر خطا کړه و انټری ور وکړه انټری دا به به کې بیرته نو خو دې به کې ځان د پاتې کې مونږ پرې دی نو بس همداسې دې پرې خو دا خو زه ښه شوه تاسو رالی اوس څومره لار د مخې ده بس 1 منټ لار ده زموږ د کومبړ بازار حدود شروع شو دی ځای نه زه بس ټیک ده زه د میدان په لور روان یو او باران پکې راغی په دې سخته ګرمۍ کې ډېر خوند یې وکړو ځکه چې ملګری خوږ ژکې ستا ارمان ساتم خو ستا په زړه زما ارمان ارمانه پوره شو که نه پیشن دی څه شی میتیک پیشن دا څه شی دا ته نه پوهېږي دا چې څوک پبجي والی د سپین خان خبره به دې سټوډنټان پوهېږي هر سړی بې نه پوهېږي ښه دویم څه دی دویم دی دنګ شوې ها دنګ شوې دنګ شوې هلکه زه خو همدې ونه پورې وتړی ټول پورې زانګې هره کنه چې لاس خو پورې ولا دریم دا دی ورلډ ټور ورلډ ټور نو بس خو روان دی ګوره دنیا ته ګورې نو ورلډ ټور د دنیا ټور مړه دا خو صرف د دنیا نه ده دا خو دیر دی نو دیر په دنیا کې نه راځي پاکستان دی راغلی وي او دغه ته راورسېدی هغه ارمان را نو پاکستان په دنیا کې نه راځي راځي دا ورلډ ټور موږ ته پاکستان په ما لیدل دی دا نور ملکونه پاکستان کې دا کم کم ځای دی اسلام آباد مې اسلام آباد په کار ځای اسلام آباد او ورخونی پاکستان هم دی نه دا نور او سوي نه څنګه به ویني سلام راټینګه یخني نه کیږي قدرتي هوا ده یار استانه مخ نو لګه لګه هوا را باندې لګي او لکه اوس په دې هوا مونږ نه کیږو ملتان ته وځو ملتان کې وي ټپو ته وګورئ ملتان او د ګول کېدو د بوی کېدو نصیب مې نشته جانان په خاوره د ملتان کرلی یم او کدی زمان دیدن یادیږي د ګودر غاړ اجاره واخله میانه او توري جامې واچویا توري جامې در سر ډېر خوند کوینه او ستا فرمایشو او ما پوره کو توري جامې په ګرمۍ چا اغوستې دي نه بس نور توان مې نشته مینهوالو زما قسمت لکه زه راته یم چې ډېر زیات ښه دی هغه مخکینی ګاډي کې ما ته پاپا د لیمینتو کې کښېنه ما یې نه زه د ده سره ځم نور کله پای کې تلم چکرې مکرې وم نن چې ودې کښېناستم چې مخکې مې وکتل هغه ګاډی هغه د لښتي تار تاو شوی دی او راچوتولو کې ډېر دغه دی نو زموږ د قسمت لږ ښه او زه ډېر لږ یم کله چې زه دیر ته راتلم نو لکه په ما خولې وې او باران ناکې شو نو راځئ نور به ورته هم ښایو راځئ زموږ سره اوسئ اوس به په دې ګینټه نیمه لګي ډېر بور یو ګرمي ده
الله الرحمن الرحیم. اول خو په ظریف ناس ټول راغلي مېلمنو ته او ما ته مخامخ د دیرو د خاورې درنو سپېڅلو او شملورو پښتنو تاسو ټول ته سلام دي. زه عابد ملنګ چې څنګه ما ته وویل چې زما د کتاب مخکتنه به یو ته به راځې، نو زه یوه ورځ مخکې راغلی ما دلته شپه وه، زه پرون راغلی یم او سهار را روان شوم او شپه مې دلته کې د ملګرو سره وکړه او ځان مې پروګرام ته راورسېد. ډېر زیات خوشحاله یم. دې ملګري راته وویل چې تاثرات ووایه خو شعرونه به راته وروسته ووایي. نو بس داسې به وکړم. تاثرات زما دا دي چې کتاب لیکل ډېر ګران کار دی، ډېر زیات زیار غواړي او بیا د کتاب مخکتنه دا ځان له د واده نه ګران کار دی. نو عابد ملنګ هم ډېر په ټینشن کې دی، ملګري به هم په ټینشن کې، خو واده نه خطا کوي. موږ راغلي یو، تر اخره به ناست یو، پروګرام نه به خوندلو ګورو به. زه ورته د خپل طرفه په کتاب چاپ کولو او په دې مخکتنه کولو باندې د زړه له کومې مبارکي ورکوم. الله پاک دې وکړي چې د تیر د خاورې هر زلمی دغسې ویښ احساس ولري. احمد ساجد ډیزاین تیار کړو، خان شیرین سیاق صاحب، ارمان سراج دې راشي. شکل نه د هر شي د قیمت اندازه لګي، شکل نه د هر شي د قیمت اندازه لګي، ګفتار نه د سړي د شخصیت اندازه لګي. دا ټیک ده چې الله په سترګو چاته نه ښکارېږي، دا ټیک ده چې الله په سترګو چاته نه ښکارېږي، تخلیق نه یې پخپله دی. چې دوست ورته ووایه چې دا حاجت مې سر کا، چې دوست وي ورته ووایه چې دا حاجت مې سر کا. دوستانو ته د دوست د ضرورت اندازه لګي او دا نن چې د هر چا سترګو کې غني غني کېږي، دا نن چې د هر چا سترګو کې غني غني کېږي، د دې نه د پښتون د اهمیت اندازه لګي. دا نن چې د هر چا سترګو کې غني غني کېږي، د دې نه د پښتون د اهمیت اندازه لګي. چې کور ته دلته راشي او تا ستا په کور کې وجني، چې کور ته دلته راشي او تا ستا په کور کې وجني، سراج الدین ستا ده شرافت. او یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې، یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې، بغلا راشي کور ته لکې سامان لوټ کړي، او بل غل هغه وي چې موږ یې منتخب کړو هم لوټ کړي هم ځان ته مسئله ستا د نازونو اداګانو لګې، ستا د نرۍ نرۍ خندا بوشم، د ژوند نه ځکه مزې اخلمه چې زه څه شوتلی یم چې بیا وشم. وایي چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږي، چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږي، ګرانه زه به د چړو په څوکو درشم او ته چې ما پخلا کوې څومره مزه کړي، کله کله درنه ځکه مرګ شم. او وایي په ما مین زما په شان چېرته دی، په ما مین زما په شان چېرته دی، دومره غیرت مې د جانان چېرته دی. منم چې ګل وي د ښایست ترجمان، منم چې ګل وي د ښایست ترجمان، خو ګل زما د یار په شان چېرته دی. او چې دوه مین خپلې رضا ته پرېږدي، چې دوه مین خپلې رضا ته پرېږدي، دا خلک دومره قدردان چېرته دی. زه پسې غرونه غرونه لارې وهم، زه پسې غرونه غرونه لارې وهم، د یار دیدن دومره اسان چېرته دی. او دا خو یو دی چې ما وجړوي، دا خو یو دی چې ما وجړوي، په نورو خلکو کې دا توان چېرته دی. او زه په خوږ زړه کې ستا ارمان ساتمه، زه په خوږ زړه کې ستا ارمان ساتمه، خو ستا په زړه زما ارمان چېرته دی. او د ملکند سر نه دنګه ګرانا، او د یار قلنګ په سر سترګو دې مناما، او د پل کېدو نصیب مې نشته ګرانا،
جانان بس مکه ته ملتان کرای او د نیمې شپې سندرې خوند کړې ګرانه څوک به مین وي چا به یار بایللی وینه او اسمان په ستورو ښکلی ښکاري د ځمکې سر په پښتنو مزه کوي او د ملکن په سر مې خاښ کوي چې د درګۍ جونې دوا راته کوینه او زما د ساه وکړو چې لاړې خپله به جاړې ما به غواړې نه به یامه سنره نره باران دے باران د تورو غرو په سر می